ایمانیات ذکر کوي چې د ټولو نه اول ایمان په الله رب العزت راوړل دي چې انسان کله په الله رب العزت ایمان راوړي او الله اومني نو به رب العالمین مونږ ته رسولان را لېږلي دي او هغوی ته کتابونه ورکړي دي او رب العالمین چې دا کتابونه را لېږلي نو دا په واسطه د ملایکو را لېږلي په واسطه د فرشتو را لېږلي نو د دغې وجې نه دویم ذکر د ملایکو شوی په دې آیت کریمه کې دریم ذکر د کتبو شوی ځکه چې رب العالمین په واسطه د فرشتو کتاب را لېږلی دی او دا کتاب به نازل کړی دی پر رسولانو باندې او مقصد دا دی چې دغه کتاب مطابق خپل زندگی تیر کړي په دې کتاب باندې اول ځان پوهه کوي په دې کتاب باندې عمل وکړي دا بس تاسو دنیا او د آخرت د کامیابی یو ذریعہ وي او دې کې به تاسو د پاره د دنیا او د آخرت خوشحالي پټې شوي وي او په دې کې بس تاسو دنیا او د آخرت کامیابی نه وي لہذا په دې باندې ایمان راوړل پکار دي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون آمن الرسول تصدیق کوي رسول ایمان راوړي رسول د دغه وجنه علما وي لکه څرنګه عام خلک او عام امت مکلف دي دغه شان انبیا هم مکلف دي او ټول عبادات لکه څرنګه په مونږ باندې فرض دي منځونه مونږ باندې فرض دي زکات چې کله مونږ سره د زکات مقدار نصاب وي مونږ باندې فرض دي او دغه شان د حج استطاعت وي مونږ باندې فرض دي دغه شان په انبیاو باندې هم فرض وي آمن الرسول تصدیق کوي رسول بما داغ وحی انزلات نازل شویدا الیه اغتا من ربه د طرف د رب داغنا رسول پی ایمان راوړي او رسول پی تصدیق کوي والمؤمنون او مؤمنان هم کل آمن بالله وملائکته مخی اجمال کا اس داغی تفصیل بیانی کلن هر یو ایمان راوړي بالله په الله باندې و ملائکته او په ملائکو داغه و کتبه او په کتابونو داغه و رسوله او په رسولانو داغه لا نفرق فرق نکو مونږه بین احد په منځ د یو تن کې من رسوله د رسولانو د اغنا په دې کې رد شو په یهود او نصارو باندې چې یهود او نصارا فرق کوي هغه تمیز کوي بعضی انبیا منی او بعضی انبیا نه منی او مونږ مؤمنان مونږ د اسلام والا مونږ اخری امت ټول انبیا منو کم انبیاء بارکی چې مونږ ته علم اجمالی دی هغه اجمالی منو کم انبیاء بارکی چې مونږ ته په قرآن او سنت کې تفصیلی خبر را رسیدلی مونږ هغه تفصیلی منو مونږ پکې فرق نه کوو دلته دا یو اشکال راغی چې د درېمې سپارې په ابتدا کې خو رب العالمین ذکر وکړه چې تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رب العالمین فرمایي چې ما د انبیاء په منځ کې بعضو ته د بعضو نور باندې فضیلت ورکړي او دلته رب العالمین فرمایي چې لا نفرق بین احد د دې جواب دا دی چې دلته په ایمان کې مونږ تفریق نه کوو ایمان مونږ په ټولو باندې راوړو تصدیق مونږ د ټولو انبیاء کوو او هلته مراد فضیلت دی چې هلته رب العالمین هغه 15 اولو العزم انبیاء چې کوم دي هغه په درجې کې د نورو انبیاءو نه ډېر اوچت دي او بیا په 15 کې اخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام انبیاؤنا او د تمام مخلوقاتنا په درجه کې اوچت دي لا نفرق فرق نکو مونږه بین احد پمنځ د یو تن کې من رسوله د رسولانو داغنا وقالوا وایدوی سمعنا چې اوریدلی مونږه و اطعنا او تابعداري کو مونږه د دې تفصیل څه پرونم تیر شو نبی علیہ السلام هغه حدیث مبارکو چې صحابه کرام رالل چې مخکې خو مونږ چې کم طاعات او کم اعمال را نازلو په هغې باندې خو مونږ ته عمل کول اسانو لیکن اوس په دې آیات کریمه کې داسې یو حکم راغی چې تاسو یو شی پټوئ او که ښکاره کوئ مطلب دا چې ستاسو په زړه کې کم وسوسې د ګناهونو تیریږي په هغې به هم تاسو سره یحاسبکم به الله محاسبه به کوي د هغې شپږ توجیحات مونږ بیان کړي او په آخره کې نبی علیه السلام صحابو ته ویلو چې تاسو اعتراض مه کوئ تاسو د هغې مخکنو کتابیانو په شانتي
خبره مه کوئ بلکې تاسو دا وینا وکئ چې سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. امام مسلم په کتاب الایمان کې دا حدیث راخسته. صحابه دغه شان ویلي او په دغه کلمو باندې یقین راوړه او دې ته تیار شول که په زړه زمونږ کې څه وسوسه راشي او مونږ باندې الله په هغې باندې نیسي مونږ هغې ته هم تابعدار وو. بیا هغه آیات منسوخ شو او د هغې شپږ توجیحات تاسو ته پرون مونږ وکړل. نو هغه الفاظ دلته بیا دوباره ذکر شول. وقالو وای دوی سمعنا چې مونږ اورېدلی دي واطعنا او تابعداري کوو مونږه. مفعولونه دوی پټ دي. سمعنا قولک او اطعنا امرک مونږه ستا وینا واورېده او مونږه د ستا د امر طاعت کو او بیا صرف اورېدلو باندې نه کیږي بلکې مونږه هغه قبلو او مونږ په هغه باندې راضي وو او مونږه هغه په خپل عمل کې راولو. غفرانک بخنه غواړو د دې فعل پر دی اغفر غفرانک یا الله بخنه غواړو مونږ ستانه بخنه. او بعد وی چې نسألک غفرانک ذنوبنا مونږ سوال کو ستانه د بخنه ستا د ګناهونو زمونږه چې مونږ ته زمونږ ګناهونو وبخي رب العالمین. ربنا اے رب زمونږ و الیک المصیر او خاص تا طرف ته درګرځېدل دي. مصیر مصدر میمی دی. دی کې ایمان راغی په قیامت باندې چې بحث بعد الموت هم شته. که نن په دنیا کې په مونږ باندې مرګ راغی او دارالفنا نه لاړو نو مونږ دارالبقا ته تشکیل وشو هلته لاړو او هلته تا ته درګرځېدل دي او هلته به مونږ سره د ذرې ذرې حساب کې. مطلب دا زمونږ ایمان شته په بحث بعد الموت او زمونږ ایمان شته ستا په ملاقات او د قیامت په وقوع باندې. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. دا آیات کریمه اصل کې ناسخو د مخکنی حکم د پاره چې رب العالمین او فرمایل بندگانو ته چې تاسو په زړه کې وسوسه تیر شوه په هغې باندې حکم به تاسو سره حساب کیږي. نو صحابه رالل او نبی پاک علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو نو د هغې په جواب کې یو دا آیات کریمه رب العالمین نازل کړه چې څه شی ستاسو په وس کې نه لہذا په هغې باندې به ستاسو گرفت نه لہذا په هغې باندې مواخذه او نیول ستاسو نه او هغه به تاسو ته عفی او تاسو ته به هغه معافي. هغه عمل به په تاسو باندې باریږي هغه اعمال امر به تاسو ته کیږي کم چې تاسو په وس کې وي او تاسو ته د هغې کول آسان وي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله تکلیف نه ورکوي الله تعالی نفسا هیڅ یو نفس ته الا وسعها مگر په اندازه د وس داغه چې کوم وس وي او داغه چې کوم طاقت وي د هغې مطابق به هغه سره معامله کیږي. او چې انسان کله وس کې یو شی نه وي نو په هغې باندې د هغه گرفت او د هغه نیول نشته. لها ما کسبت لها د دې نفس د پاره بوي ما ثواب د هغه نیک عمل کسبت چې د کړی وي وعلیها او په دې نفس باندې به بوج وي ما سزا او جزا د هغه بد عمل اکتسبت چې د کړی وي. که کوم بد عمل د کړی وي د هغې جزا به ورته میلاویږي او که کوم نیک عمل د کړی وي د هغې فایده به د انسان ته میلاویږي. مطلب دی کې دی خبرې ته اشاره ده که ستا نیک عمل وي نو دی خبرې نه مه یېرېږه. که ستا یو مونځ دی یا تلاوت دی یا تا ذکر او اذکار کړي ستا یو عمل به ستانه کمیږي نه او ستانه به غیبیږي نه تا ته به ستاسو د ټولو اعمالو جزا او سزا او بدله میلاویږي. دلته دوه لفظه ذکر کړل یو کسبت او بل اکتسبت. مفسرین فرمایي کسبت هغې فعل ته ویلی شي چې د هغې کول آسان او اکتسبت الفاظ ډیر دي د هغه فعل ته ویلی شي چې د هغې په کولو کې مشقت وي. نو دلته کسبت فعل راوړو د نیک عمل سره او اکتسبت دا فعل راوړو چې مشقت پکې دی د ګناه سره او حالانکه خبره خو برعکس ده. اشکال دا دی چې نیک عمل کول خو ګران وي گناه کول آسان وي او دلته کسبت وی دا نیک عمل آسان دی او گناه ګرانه ده. ځکه نیک عمل ځکه ګران دی انسان به د شپې به تهجد ته پاسي دا څومره ګران او مشکل کار دی
یا د ماسخوتن مونږ د په باران کې او په یخه یخنۍ کې هغوی ته په یخو اوبو اودس کول دي، یا د سحر خوب پرېښودل دي او وختي مانځه ته پاڅېدل دي، د قرآن تلاوت کول دي. دا خو ګران کار دی او ګناه خو اسانه ده، ګناه کې خو سستی ده. د دې بعضې علما جوابونه کوي چې دا نیک عمل په اعتبار د انجام سره اسانه دی. که نن تا ته تهجد کول دي، اگر که د شپې خپل کټ او بستره او ګرمه بستره پرېښودل دي او دا ګران وي، لیکن انجام د دې ښه دی، ثوابونه د دې ډیر دي. او چې کله یو انسان په انجام باندې نظر کوي، چې کله یو انسان د یو شي په فایدې باندې نظر کوي، نو هغه کار ورته بیا اسانه ښکاري. لکه یو انسان د 20 کاله یا 15 کاله تعلیم کوي، دا څومره په مشقت سره کوي، دې کې خپله وخت هم خرابوي، خپله پیسه هم پکې خرابوي، یخنۍ او ګرمۍ ته هم نه ګوري، خو لیکن یو څه ثمره ورته ښکاري، یو څه فایده ورته ښکاري د دنیوي یا اخروي، نو د هغې دپاره شپه او ورځ په ځان باندې یوه کړي وي او ډېر په مینه محبت باندې ګران کار کوي، نو دقه شان نیک عمل اسانه دي، ځکه د دې فایده ډېره ده او د دې انجام ښه دی. او انسان ته چې کومه بدله او کم ثواب میلاویږي، نو هغه ډېر ښایسته او ښکلی دی. لہذا دا فعل هم ښکلی دی. دا فعل اگر که مونږ ته مشکل ښکاري، خو لیکن اسانه دی. بل طرف ته ګناه، هغې کې ډېر تکلیف دی، ځکه ګناه د هر چا په مخ کې نشي کولی. ګناه دپاره به پټ ځای ګوري، بعضې وخت کې به ګناه په پیسو باندې کېږي، هغې دپاره که نن سبا په موبایل کې څه ګناه کې او فیسبوک یا ډرامه پکې ګوري، نو هغې دپاره به ته پیسې ورکې، خرچې به ورکې او بیا به یو پټ ځای کې کښېني او هغه به ګوري. دا څومره مشکل کار دی. او بل ورسره د هغې انجام څومره بد دی. دا انسان د الله مقبوض ترین ګرځي، رب العالمین د هغه نه خفه کېږي او د ده جهنم ځای کېږي او په ده باندې د ده ته سزا او جزا میلاویږي. دا ګران کار شو که نه شو، نو دا مشکل کار دی. ګناه مشکله ده او نیکی کار هغه اسانه دی. بل دا نیک کار که هر کیفیت باندې وشي، که په اسانۍ سره وشي او که په تکلیف سره وشي او که په مشقت سره وشي، نو د هغې ثواب به تا ته میلاویږي. د دې مد مقابل بد کار دی. نو که ستانه په خطا ګناه وشوه، په لار روان وي او پردۍ ښځې باندې نظر ولګېده او تا سر ټیټ که، نو په دې ته نه ګناهګار. اگر که پردۍ ښځه وه، رب العالمین فرمایلي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یغضوا من ابصارهم. مونږ ته د رب العالمین حکم دی، لیکن زما نظر په غلطۍ کې ولګېده، رب العالمین زه معاف کړی یم. دقه شان یو انسان دی، بله ګناه ترې نه په خطا کې وشوه، اوده دی او د ماسپښین مونځ ترې نه قضا شو، د نه ګناه وشوه لیکن په خطا وشوه، د قصد سره ونه کړه، د په خپل بدن په عزم سره ونه کړه، په خپله اراده یې ونه کړه، بلکې وشوه ترې نه، په خطا ترې نه وشوه، نو د دغې وجې نه رب العالمین هغه ته د هغې عفه کړې ده. نو هغه بد عمل چې د ده په کسب سره وشي، د ده په مشقت سره وشي، نو هغه به د پسې حسابېږي. او که نه خطا کې ترې نه وشو او په هیره ترې نه وشو، نو هغه به د پسې نه حسابېږي. او بله خبره بعضې علما وایي چې ګناه په نفس باندې هم اسانه وي. بعضې وخت کې ګناه اسانه کول وي، لکه د ماسوتن مونځ دی، هلکه وایي پرېږدی بس قلار وده شه نه، نو دا یو قسم اسانه ده. او نیک عمل هغه مشکل وي، هغه نفس بعضې وخت کې هغې ته نه تیاریږي، بلکې نفس د انسان سست وي، کوسالاوي، نو هغې ته تیارېدل په تکلیف سره وي، نو رب العالمین انسان ته د هغې اجر ورکوي. بعضې نورې معناګانې علماو لیکلي، لها د دې نفس دپاره به وي ما ثواب د هغه نیک عمله کسبت چې د کړی وي، وعلیها او په دې نفس باندې به بوج وي ما د هغې سزا او جزا د هغې بد عمله اکتسبت چې د کړی وي. ربنا او ای رب زمونږ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اوس په دې جمله کې رب العالمین مونږ ته دعا یو طریقه ښیي چې انسانانو رب العالمین در باندې ډېر احکامات را نازل کړل، لمونځ نازل شو، زکات او روژه او حج نور احکامات را نازل شو. اوس د رب العالمین نه دعا وغواړئ که چېرته د نه په خطا کې یو ګناه وشوه، که چېرته نه په خطا کې یو نیک عمل پاتې شو چې رب العالمین درته هغه معاف کړي، نو اوس مونږ ته د دعا طریقه ښیي او د دعا چل راته ښیي. په دې آیت کریمه باندې یو اشکال دی، دلته دا دعا کوي چې ربنا ای رب زمونږ لا تؤاخذنا نه نیسي مونږه، مه نیسه مونږه، ان نسینا که چېرته هیر کړو مونږه ستا حکم، او اخطأنا او یا خطا شو مونږه. حالانکه په حدیث کې راځي
نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې 3 اشیاء زما د امت نه پورته شوي دي، په 3 اشیاء باندې زما د امت گرفت نشتا. یو کدنه هیر شو، یو کدا خطا شو، او بل ما استکره چې د باندې زور وکړې شو، تمانچه او ټوپک په کې خودلې شو په روجه کې چې شابه روجه اخرى، یا شابه د کفر کلمه وایا، یا شابه د کفر یو بل کار وکا، نو په زور په وکړې شو، تر سو پورې چې د پزره کې هغه کفري عقیده یا د هغې نیک عمل بدی نه وي او دا د زړه نه هغې ته تیار نه دی، نو رب العالمین په دې باندې دا نه نیسي. او دقه شان که یو عمل د دنه هیر شو په هغې باندې دا نه نیسي رب العالمین، او که خطا شو نو بیا نیول نشته. نسیان او خطا کې بعضی ملګري فرق نشي کولی. نسیان دې ته ویلی شي چې یو شی دنه بالکل هیر دی او په هیر درنه پاتې شو، او خطا دې ته ویلی شي چې یو شی درته یاد دی، اراده د یو شي کې وشي بله. لکه دې مثال به داسې روجه ده او تا نه هیر دی چې لکه زما روجه ده او اوبه دې وڅکلي، نو په دې باندې ته نه ګناهګار، بلکې حدیث کې راځي دا د الله میلمستیا و او تا وخوره. او خطا دې ته ویلی شي چې ته اودس کې او تا ته پته چې زه روجه یم او دا اوبه ماته جایز نه دي، لیکن مزمزه کې خوله کې د اوبه واچولې او اړې را اړې په دې کې درنه تېرې شوي، تا ته پته ده چې روجه ده، لیکن په خطا کې درنه تېرې شوي، نو دې کې بیا فقها فرمایي چې ګناه نشته، لیکن دومره ده چې هغه روجه به دوباره نیسي. یا ته غش راوالی او گزار کې او مخامخ ته تخکار ښکاري، هوسۍ ښکاري یا بل شی ښکاري، او ستا غش لاړ شي یو انسان پې ولګېږي او هغه پې قتل شو، نو دا ستانه خطا وشوه. په دې کې حقوق الله تا ته معاف دی، الله تا نه ګیرې په دې کې، لیکن حقوق العباد در باندې شته، د دې دیت به ته ورکې. نو دې کې سوال دا چې حدیث پاک کې خو راځي چې زما د امت نه نسیان او خطا معاف ته، نو بیا دلته دا دوباره دعا د څه غواړي؟ دې ته خو مناطقه تحصیل د حاصل وي، دا خو مونږ ته حاصله شوې ده، رب العالمین خو مونږ په دې باندې نه نیسي، نو بیا مونږ څه له دعا غواړو؟ نو د هغې یو جواب امام ابن کثیر دا کوي چې دا دعا قبوله شوې ده، خو لیکن حدیث کې د هغې نه تعبیر په دې راغلی دی. دا دعا مؤمنانو اول وغوښتله، صحابه وغوښتله، د قبولیت دپاره د آیت کریمه راغی چې په دې آیات کریمه کې دعا رااله او د قبولیت تعبیر په حدیث کې راغی. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام وفرمایله چې تاسو کومه دعا وغوښتله هغه قبوله شوه. لکه په دې کې یو حدیث هم دی چې کله مؤمنان دا دعا وغواړي نو رب العالمین فرمایي چې ما دا ستاسو دعا قبوله کړه، قد فعلتو، ما دقه شان وکړل څنګه چې تاسو غوښتله، تاسو دا دعا وغوښتله چې الله زمونږ نه هیره او خطا معاف کړي. رب العالمین وفرمایل چې ما درته معاف کړه، او د هغې نه تعبیر نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې وکړه چې حدیث کې وفرمایل چې زما د امت نه خطا او نسیان معاف دي او هغه نه په هغې باندې د هغې مؤاخذه نشته. دقه شان دویم جواب د دې دا دی چې دا دلته یو ادب ښیي، انسان چې کله یو ګناه وکړي داسې به نه وي چې دا ګناه ما وکړه، رب العالمین ته به زاري کې، رب العالمین ته به منت کې، لیکن ادب به استعمالی شي، الله زه خطا شوم، زمانه غلطي وشوه، زمانه ستا حکم هیر شو. د دې مثال دا دی پلار یو بچی ته وایي چې هلکه دا غلط کارونه مه کوه، او هغه یو کار کړی وي، یو ورانۍ کړی وي، یو شیشه وغیره ماته کړي وي، نو چې خیر بچي نو پلار ته فورا وایي چې بابا زه غلط شوم، زمانه خطا وشوه. لکه عام لاره کې یو انسان روان دی او په لاس باندې بل انسان ولګېده، امسا ده او په امسا باندې بل انسان ولګېده، یا لاړې توکړې او هغه په بل چا پرېوتې، یا ګاډي کې روان دی او په خپل ګاډي بل ګاډی وواهه، نو هوښیار سړی دلته دا وي چې خطا شوم، صاحب خطا شوم ما معاف کا، نو هغې فورا معاف کوي. نو دلته که زمونږ نه یو ګناه وشي او ګناه که زمونږ نه داسې ګناه وشوه چې مونږ د ګناه یو کار وکړه، دروغ مو ویلي، غیبت مو وکړه، بهتان مو لګاو، نو رب ته به مونږ سوال کو، رب ته به مونږ منت کو، زاری به کو چې الله دا ګناه زمانه په خطا کې وشوه، دې ته یو قسم ادب دی، رب العالمین دا ما ته معاف کړي. او که زمونږ نه یو نیک عمل پاتې شو نو دا هم یو قسمه ګناه ده، رب العالمین ته بیا سوال کې، بیا به منت کې، بیا به ورته زاری کې چې رب العالمین دا مونږ رانه پاتې شو، په دې باندې زه خطا شوم، دروغ رانه وویلی شو، په دې باندې زه خطا شوم، دا ما ته معاف کړي، آینده به زه داسې نه کومه. دویم بعض علما فرمایي چې دا نسیان په معنا د ترک دی، تا نه نیک عمل پاتې شو نو هغې نه
تعبیر په نسیان باندې وشو مونځ کولو تا نه مونځ پاتې شو نو د هغې معافي ترېنه غواړي او خطا د خطیتون نه دی په معنا د ګناه دی یا الله که نیک عمل رانه پاتې شو هغه هم راته معاف کړي او که بد عمل رانه وشو رب العالمین هغه هم راته معاف کړي په دې دواړو کې زه ستا نه معافي غواړم ربنا اے رب زمون لا تواخذنا مرانی سمونگا ان نسینا کچر تهیر کو مونگستا حکم او اخطأنا او یا خطا شو مونگا او بل دا دی صورت بقره سره متعلق دی او د قشان زمونگ دی در سره متعلق دی رب العالمین ستا ډیر احکامات مونږ واوریدل ستا حکمونه مونږ واوریدل مونږ وکتل یا الله که بدی حکمونو کې زمونه کم کوتاهی شوي کم نقصان شوي نو یا په هیره شوي یا به خطا شوي ځکه مونږ انسانان یو مونږ کمزور یو رب تراته د هغې معافي وکړي د قشان د دې صورت بقرې تلاوت مونږ وکړه د دې پوره حق مونږ ادا نه کړه د دې تفسیر مونږ وکړه د دې تفسیر حق مونږ ادا نه کړه د دې ترجمه مونږ وکړه مونږ ډېر کمزور یو د دې پوره حق مونږ ادا نه کړه رب العالمین مونږ ته معافي وکړي یا په خطا کې زمونږ نه شوي او یا به زمونږ نه هیر شوي ربنا و اے رب زمون ولا تحمل علینا مبارک و په مونږ باندې اسرن اغدران بوجنا کما حملته کمالک سرنگ چی حملته بار کریو تا علی الذین پاکسانو من قبلنا چی زمونگ نمخ کیو چی زمونگ نمخ کی کم کتابون والا یهود و نسواراو او اغوی باندی مشقت والا او گران گران باز حکمنا را نازل شیو رب العالمین اغا مونگ بانی منازل او اغا حکمونو امر مونگ تمکوا او اغا زمونگ نوچت کا رب العالمین دا دوام زمونگ بارکی قبول اکڑا تفسیر قاسمی ډیر داسې مسائل لیکلي دي چې هغه په تورات کې یا په انجیل او زبور کې چې هغه ګران ګران حکمونه او په هغې امتونو باندې رب العالمین را نازل کړي او دا قشان دا مسائل په دې اوسني کتاب چې کوم کتاب مقدس دی بایبل دی دې کې حسم شته مونږ هم کتلی دي مونږ په انفیل کې هغه لوستی او دا کتاب نو ډیر داسې احکامات دي چې هغه مشکل دي او د هغې په مد مقابل کې مونږ باندې اسان حکمونه رب العالمین را نازل کړي دي لکه یو حکم په هغې کې دا و چې مالداره به د زکات 4 حصه ورکوي 40 روپۍ دي په 40 کې به 10 روپۍ ورکوي مونږ به 40 ورکو په 40 کې 1 روپۍ به مونږ ورکو په 40 زرو کې 1,000 روپۍ په مونږ باندې دي او په هغوی باندې پوره 10,000 روپۍ وي دا څومره ګران حکم دی څومره مشکل حکم دی د دې وخت ډیر تاجران او ډیر مالدار د 40 روپۍ نه ورکوي هسې ډوک بوک کوي او ځان خلاصوي ډیر ځایونو کې مونږ داسې خلک مو کتله چې رب العالمین نه بس هسې فضول ځان خلاصوي په دې طریقې سره چې ښه مالداره وي او خپل مال پوره حساب به نه کوي بلکې روجي کې بلار شي بازار ته او یو 2 منه بوریجی والی 2 منه به بوره والی 2 منه بدا قشان غوری وغیرہ والی او ټول بشل 15 روپو سودا والی او به کیلو 2 کیلو پیک کې غریبانو کې به تقسیم کی حالانکه چې هغه سره حساب وکړي چې د هغه څومره مالیت او څومره مالداري او څومره پیسې او بینک اکاونټ کې جمع کړي نو هغه باندې 6 لک او 10 لک روپۍ زکات کیږي او دا بشل 15 او 40 زره باندې ځان خلاص کی نه په دې باندې ځان مخلاصوه د الله بنده تا باندې رب العالمین د طرف نه آسانه حکم دی دغه وجه نه مولانا طارق جمیل صاحب فرمایي وی که چرته د فیصل آباد د مالدار خلک په صحیح طریقې سره زکات وباسي د خپل مالونو په فیصل آباد کې به یو غریب هم پاتې نشي دا قشان د پیښور مالدار خلک په صحیح طریقې سره خپل زکات وباسي یو هم نه پاتې او چې کله انسان زکات وباسي دا غیم ډیر فواید دي رب العالمین به داغه د مال حفاظت کوي او د تفصیل مخکې مونږ بیان کړی و نو یو حکم پاغي باندې مشکل دا چې 4 حصہ دا به د خپل مال په زکات کې ورکوله او بل دا چې جامه به کم ځای پلید شو وینځل پکینو بلکې هغه به کټکاوه هغه به لري کاوه او دا قشان وی کچرتا یو لوخي کې بغن پرې واته نو هغه لوخي به گزاراوه او هغه به ماتاوه او هغه به دوباره قابل د استعمال لو د قشان د هغوی باره کې یو حکم دا چې مونځ به صرف د هغوی په خپله عبادت خانه کې کېده لکه زموږ عبادت خانه مسجد دی او د هغې عبادت خانه ګرجه وه د ګرجې نه بغیر به بل ځای کې مونځ نه کېده که ته بیمار یو که ته په سفر یو که ته مړ کېدی او که ژوندی کېدی خامخا به د ګرجې ته خپل مونځ او عبادت را رساوه مونږ الحمدلله رب العالمین ته ټوله ځمکه طاهره او پاکه او مسجد ګرځولې په کور کې هم کولی شو په بازار او صحرا او پټي او په جاز او ګاډي او کشتۍ هر څه کې کولی شو او د هغې احکامات رب العالمین مونږ
موږ ته را نازل کړي. لیکن په یهود نصوارو کې دا چې په خپل عبادت خانه کې به عبادت کوي او خپل عبادت خانه ته به خامخا ځان رسي، که په سفر کې او که په حضر کې، که روغ او که بیماری. د قشان تیمم دا زمونږ د پار راغلی دی او په مخکینی امتونو باندې نو. موږ د پاره که انسان دی اوبه نشته نو تیمم دی وکړي. یو انسان دی بیمار دی او په اوبو باندې قادر نه دی، مرض زیاتیږي یا دا هلاکیږي، نو تیمم دی وکړي. که یو انسان په غسل کې ولې نه دی لیکن سخت بیمار دی یا سخت یخني ده او هغه ته د یخنۍ د وجې نه یخي اوبه نقصان رسوي، لکه یو ځل صحابه رضی الله تعالی عنه په یو جهاد کې او ډېره سخته یخني وه، په یو صحابي باندې غسل واورېده، نو هغه صحابي لاړه او تیمم یې وواهه. چې صحابه د سفر نه واپس شول، ډېر هوښیار خلکو چې کوم واقع به وشوه، کوم مسله براله، نبي پاک علیه صلات وسلام ته به یې فرمایله. نبي علیه السلام ته یې وفرمایل صحابو چې د فلانکي خو داسې کار وکړه. نبي علیه السلام عکس راوغوښته، وایي تا ولې داسې وکړل؟ وایي ځکه رب العالمین فرمایي چې ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خپل ځانونه په خپل لاسونو د هلاکت کندې ته مه غورځوئ. نو ما که په یخو اوبو لمبلي ولته خو زه هلاکېدمه، د دغې وجې نه مې په دې باندې عمل وکړه. نبي علیه السلام خاموشه پاتې شو او خوشحاله شو، وی ښه فیصله دې کړې ده. د قشان زمونږ د امت د پاره دا دی چې یو انسان اودس وکړي، لاسونه وینځي، خپې وینځي، نو په قیامت کې او د حشر په میدان کې به د اوداسه ځایونه، مخونه، لاسونه او د قشان خپې به پړقېږي. لیکن دا په نورو امتونو کې نو، هغوی باندې مګر چې اودسونه وو یو طریقې سره و د هغوی د مذهب مطابقه، لیکن دغه صفت به پکې نه. نبي علیه السلام فرمایي زه به د حشر په میدان کې خپل امت د دې نه پیژنم چې د دوی به د اوداسه ځایونه پړقېږي. دغه شان نور انبیا مو، د هغوی ملګري مو، نیکان خلک مو، هغوی هم ارڅه کړي دي، لیکن هغوی ته دا اعزاز نه دی حاصل، دا اعزاز دغې امت ته حاصل دی. بل یو تکلیف پای کې دا چې په هفته کې یو ورځ چټي وه په هغوی باندې، لکه په یهودو باندې د خالي ورځ وه، په دې خالي ورځ باندې دوی باندې ټول کارونه حرام وو، صرف عبادت د پاره به دغه ورځ وقف کوله. او موږ د پاره داسې نه ده، موږ د پاره د جمعې ورځ عبادت دی، لیکن اول اذان یا بنا بر دویم قول دویم اذان نه تر مونځ کولو پورې موږ باندې بیع شرا اخیستل او خرڅول حرام دي. لیکن دا معمولی غونتې ټیم دی، نیمه ګنټه یا 40 منټه دي، او هغوی باندې به دا ټوله ورځ کار کسب نو، د دنیا کار به نه کوو بلکې صرف او صرف عبادت به کوو. د قشان په بایبل کې یو بل مسله اوس هم دا لیکلې ده چې په هغوی کې به یو سړي خپل مور او پلار ته کنځل وکړل، قاضي ته به خبره ورسېده، سړی به راوغوښته او هغه باندې به دا ثابت شو چې د مور او پلار ته کنځل کړي، فوراً به پانسي وه، فوراً به هغه قتل و، ختمېده به او هغه ته به عفه نه وه. او دغه شان که چا به مور او پلار ته ګزار وکړه، وهل به یې وکړل یا به یې څه شی ویسته و، مور او پلار به یې ولګېده او قاضي ته به خبره ورسېدله، نو د هغه سزا به هم پانسي او قتل و او هغه به عفه نه وه. دغه شان یو سړي به یو ځناور ساتلی غوا وغیره او هغه به ښکرونه، که چېرته به یې په لاره کې څوک وواهه نو او قاضي ته به خبره ورسېدله، لیکن دې کې به دوه خبرې وي، که چېرته د ده د اغوایي کې مخکې دا عادت نه و، بلکې نن یې بس چېرته تنګ شوی یا وږی شوی یا چا تنګ کړی او انسان یې وواهه او هغه مړ شو، نو ده د اغوایي به رجم کولی شو. او که چېرته د ده د اغوایي د مخکې نه ورانو او خلکو ته پته وه او خلکو یې مالک ته ویلي مو چې هلکه د اغوایي دې سنبالوه، دا خو وران دی، خلک وهي، دا خو فسادي دی. او قاضي ته به دا خبره ورسېده چې هلکه د ده غوایي سړی مړ کړی دی او دا مخکې نه د ده دا غوایي شرارتي وه، نو دا سړی به هم رجم کېده او د ده غوایي به هم رجم کېده. حالانکې زمونږ فقهي مسله ده او دغه شان په حدیث کې راغلي چې د غوا او د غوایي چې کوم نقصان وکړه هغې نه به هغه به حدر وي، د هغې تپوس نشته، ځکه تا ته پکار چې خپله ترې نه ځان بچ کړي او مالک نه به د هغې تپوس نشي کېدی. دغه شان بعضې علما دا وایي چې مړي ته به چا ګوتې وروړي، مړی به شوی و او ستا ګوتې به ور ولګېدي، 2 ورځې به ته پلیت وي. او بعضې دا هم لیکلي دي چې کومه زنانه به حیض کې وه او د انسان ګوتې به ورته ولګېدي، ټوله ورځ به د انسان پلیت و. او دغه شان حایزه زنانه به چې په کوم جامه باندې کېناسته، بستره باندې به کېناستله یا به په قالین کېناستله، هغه جامه به هم ټوله پلیتېده، اگر که هغه به نقصاندې شوې نه وه. دغه شانته ډېر احکامات داسې دي چې مشکل دي. نو د امت صحابو دعا کړې ده چې یا الله موږ نه دغه مشکل کارونه موږ ته آسان کړي او موږ باندې داسې احکامات را نازل کړي چې هغه موږ باندې بوج نشي.
ربنا او اے رب زمون ولا تحمل او مبارک علینا پمون باندې سرنداسي دران بوجونا کما لک سرنګ چې حملته بار کړیو تا علی الذین پاکسانو باندې من قبلنا چې زمون مخکیو ربنا او اے رب زمون ولا تحملنا او موچته و پمونګ باندې موچته و پمونګ باندې مونږ ته دوچتولو حکم مکوا یا مبارو پمونګ باندې ما اغت لا طاقت لنا چې نوی طاقت زمونږه چې زمونږ په طاقت کې ني رب العالمین آغا احکامات او هغه عبادات په موږ مفرض کوا او په موږ ملازمه وا واعفو عنا او سره دغه کمزور عبادتونو نا وسانو عبادتونو نا که زمونږ نه خطا وشوا واعفو عنا عفک و مونږ معافي کوا واغفر لنا وبخنک و مونږ واعفو عنا واغفر لنا دو کلمات مترادف الفاظ په یو ذکر راول او د مفسرینو دا قانون دی چې دوا الفاظ مترادفه په یو ذکر راشي نو د دوارو فرق بیانوي او د دوارو جدا جدا معنا کوي نو علما فرمای چې واعفو عنا معنا دا ده چې ما کوم ګناه کړی دا راته معاف کی او دویمه خبره واغفر لنا رب العالمین پردم را باندې واچي زما بی عزتی مکه ما مشرمه نه په دنیا کې او نه په آخرت کې رب العالمین ګناه را ته معاف کی او دا د خلکو نه پټو ساتي په واغفر لنا هغه سره تعبیر وشو او دویم بعض علماء فرمای واعفو عنا کی صغیره گناهونه مراد دي او په واغفر لنا کی کبیره گناهونه مراد دي واعفو عنا ومعفي وکړه مونږ ته واغفر لنا وبخنه وکړي مونږ ته ورحمنا ورحمک په مونږ باندې انت مولانا ته زمونږ مددګارې مولانا معناګانې راځي په معنا د مالک په معنا د دوست او په معنا د مددګار عام پښتانم علماء ته مولانا وي ځکه د مولانا د دوی یو دوست دی او دا دوست چې د انسان وي هغه ورته معاونت کوي هغه سره تعاون کوي او امداد کوي نو په مولانا کې دوه معناګانې دي یو معنا د دوستۍ ده او بل معنا د مدد ده رب العالمین زمونږ دوست ده چې کوم اولیاء الله دي نو رب العالمین دغه دوست دی او د قشان رب العالمین زمونږ مددگار هم دی او دا مولا ته او مولانا ته دا لفظ استعمالول هم درستی علما فقها فرمای ځکه مولا هغه زمونږ د زړه دوست دی مونږ ته د دین احکامات بیانوي او هغه زمونږ امدادي هم دی مونږ ته که چرته په احکاماتو کې څه مسله راشي په خوشحالۍ کې یا په غم کې څه مسله راشي نو هغه زمونږ تعاون کوي او هغه مونږ سره په هغې کې امداد کوي او هغه مسله مونږ ته بیانوي نو علما ټول زمونږ دوستان دي او زمونږ مددګاران دي فانصرنا نو مدد وکړه زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافر کې بس دی بیا آمن الرسول تصدیق کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم بما پاغ وحی انزلا چې نازله شوی دا الیه اغتا من ربه د طرف د رب داغنا والمؤمنون او مؤمنان هم کل هر یو آمن ایمان راوړي بالله په الله رب العزت و ملائکتی او په ملائکه د الله وکتبه او په کتابونو د الله او رسوله او په رسولانو داغه لا نفرق من فرق نکو بین احد پمنځ د یو تن کې لا نفرق من جدائی نه راولو په ایمان کې او فرق نکو په ایمان کې بین احد پمنځ د یو تن کې من رسوله د رسولانو داغنا وقالوا ويدو سمعنا چې واوریدل مونږه سمعنا قولک واطعنا او تابعداري کو مونږه ای اطعنا امرک غفرانک بخن غوارستانا اغفر غفرانک یا نسألک غفرانک ذنوبنا قالوا وایدو سمعنا واوریدل مونږه واطعنا او تابعداري کو مونږه غفرانک بخن غوارستانا ربنا او ای رب زمونږ ویلیک او خاص تا المسیر ورګرځیدل دی لا یکلف الله تکلیف نه ورکوي الله رب العزت نفسا اس یو نفس تا الا وسعها مگر په اندازه د طاقت او د وس داغه لها دی نفس د پاره بوي ما ثواب د هغه نیک عمل کسبت چې د کړي وي
وعليها او په دې نفس باندې ببوج وی ما سزا او جزا داغه بد عمل اکتسبت چې د کړی وی ربنا او اے رب زمونږ لا تواخذنا مرانی سمونګه ان نسینا کچر تهیر کومونګه ستا حکم او وخت انا او یا خطا شومونګه ربنا او اے رب زمونږ ولا تحمل او مباروا په مونګه باندې علینا په مونږه باندې اسرندران بوجنا کمال کڅرنګ چې حمل ته بار کړیو تا علی الذین پاکسانو باندې من قبلنا چې زمونږ نه مخکیو ربنا او اے رب زمونږ ولا تحملنا موچته په مونږه باندې ما اغس لا طاقت لنا چې نوی طاقت زمونږ د پاره به پاغه باندې لا تحملنا موچته وا یا مباروا واعفو عنا او معفو کړ زمونږ ته واغفر لنا او بخنا وکړه زمونږنا ورحمنا او رحم وکړه په مونږ باندې انت مولانا ته مددگار زمونږی ته دوست زمونږی ته مالک او واقدار زمونږی فانصرنا نو مدد وکړه زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد